پرون ورته رالم علي قسم راته خوږ دا 15 ورځې موږ په چې پورې مړۍ خورو مړۍ یم نو داسې مړۍ څنګه ناڅاپه مې په مخ رابهېدلې اوښکې څنګه ناڅاپه مې په مخ رابهېدلې اوښکې نن مې دې ګران دوستانو داسې یوې کورنۍ ته راغلي یو چې ماشومان د دې کور سرپرستان دي د ژوند په ستړیو لارو کې بې پلاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره دې څوک نشي په دې کورنۍ کې د یو مړه سوي پلار یتیم اولادونه دي او په عین وخت کې د یوې مړې سوي مور یتیم اولادونه دي لویه ستونزه دلته دا ده چې د دوی د کورنۍ هغه یوازینی سرپرست چې د دې ماشومانو پلار او کاکا کېږي هغوی له ډېرې بدحالۍ خپل اعصاب له لاسه ورکړي دي هدف مې دا ده چې عصبي تکلیف ورته پیدا شوی ده او اوس په دې نه پوهېږي چې د خپلې کورنۍ ساتنه په څه ډول وکړي دغه یې بچی ده چې دا زموږ له څنګه ناسته د دې دوست چې ناروغ ده او دا تقریبا یو اتڼ ماشومان دي یو څه نور هم مخکې ولاړو لږ لوی ککۍ جنکان هم وي نو مناسب هم نه وبلله چې هغوی په ویډیو کې راواخلو زوی پلار دې چېرته ده پلار مې ناسته خدای ده چېرې درک یې هم نه ده معلوم چې چېرې ده یا درک یې نه ده معلوم ښه یعنې دا معنه دا نه یې معلومه چې دی چېرې تللی تاسو ته اول نه درکوي یا بیا چې دلته تاسو سره پاته یاستئ دا کنکلي او دا خلک خو مړۍ غواړي یو څه باید وخوري هغه بیا له کومه کوي هغه بیا دا تیندار راکوي ښه یا هغه تیاروي خو یې تیندار راوړي یې څوک راوړل خو هم ضرورت ده راوړل کله کلیوال راوړي کله بل څوک راوړي کله څوک مهربان چې هغه راوړي ښه په هغې مو ګزاره روانه وي پلار مو چې کله دلته راشي بیا له تاسې سره یې چلند څه وړي هغوی څه تاسې باندې پوهېږي چې دا دې ما اولادونه دي پوهېږي خو شور کې کنکلي وږي کنځاوې کوي ښه یعنې ناروغ ده موږ راغلي یو د دوی لپاره مو یو څه خوراکي مواد راوړو خو دا بسنه نه کوي دوی دوامدار لاشنیوي ته اړتیا لري چې باید سړی راسي احوال یې واخلي او ورته دوامدار ځان ورسوي نه ولې خو دغه شین چای به ولې دغه مړۍ به وله نور به څه شی وله وچه مړۍ مو له کومه کوله وچه مړۍ به هم کله تندار راکړه کله بیا له کلي چا راوړه دغسې نو عتیب دې مجبور اوسوس دې خلکو کور کې دا خلک هم وچ سره کار سره ولاړ دي نه سوای کولی چې دغو تر اوده وتلي وایي ما تاسې ته زنګ وویل چې دا یتیمان دي تاسې رالاسته دا وړو وریځو براو چایو الوګیو پیازو غوړي مو ورته راوړو الله عزتمند که الله دې تاسې ته مخکې خوراکي مواد لرل که یا مخکې خو زه ورته رالم دا پرون ورته رالم علي قسم راته خوږ دا 15 ورځې موږ په چې پورې مړۍ خورو مړۍ یم نو داسې مړۍ چې پیدا سي یو پاسته یې په چې پورې نور شی په کلي کې وچه راټوله کې نه هېڅ شی نو ځکه زه وسارو سره روان وم ولایت ته دا د کلي سر ته رسېدم ما ته زنګ وویل چې مثال اوس دا موسسې خیریه بنسټ هغه چیرې ده تا راته ووایي چې بس دغومره یتیمان دي دغومره مجبوره دي موږ د لیدر ځو تاسو دې الله عزت وکړي الله هم قدر وکړه الله هم عزتمند کړه چې دې خلکو سره مرسته وکړي سره دې څوک نشي بې مهاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره دې څوک نشي د ژوند په ستړیو لارو کې بې پلاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره دې څوک نشي